نومونه هم راته ووایي څه در سره نوم مې زرابمل دی او د ملګري نوم مې محمد سردار دی. سردار محمد. بس ګډ وډ دی پروا نه کې محمد سردار یا سردار محمد. فارسی کې یو متل دی ته 15 یکسی 15 یکسی. شما چند گلانی داره؟ ما هم تندوری داریم، کچالو گندنه میکس هست، کدو داریم، دیگه گندنه داریم، کچالو داریم. چه خواهمش در ساحه شما کار میکنید؟ والله من از وقتی که یادم 6 سال 7 سال بودم دیوانم کار میکنم تا بالا است. از خور ترکی میخواه؟ جانا. حساب قدر این ساحه خواهی خود کسی؟ جانا. کل کارچی اونایی دفتر رو کلش میشناسم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستړي مشه ګران لیدونکو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. سیلاب ردوال یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل پلازمینه د افغانان ساحې څخه ګرانو لیدونکو نن راغلو له دې ساحې څخه هم تاسو خپرونه ولرو. د دې افغانان څخه ډېر مشهور او ډېر جم جوش بازار لري او همدارنګه زه به د الله رحمت تاسو ته ووایم زیاتره هېوادواله پرېږدي خو بیا به م زه لږ یادونه ورته وکړم. زمونږ دا مخامخ دې لاس ته لاره تللې ده جوی شیر پلو او دې خوا لاره هم تللی خو مرکز پلو شاته یا مخامخ هم بل سړک ده ساغت ترو فرارۍ او پلو تللی او دې خوا هم بل سړک زده پل عمومي پلو تللی ده غلط نه کوم. نو ګرانو لیدونکو نن راغلم له دې ساحې څخه تاسو ته خپرونه ولرم. همدارنګه دې چې خلک څه راغلي دي خریدارۍ ته یا بعضې کورونه مثال دلته دوکانونه لري یا کاروبار کوي هغوی سره به هم بعضې خبرې اترې ولرو. نو الله دې وکړي زموږ سره تر اخر د شیبو مل اوسئ. او زموږ د لاندې څه ده زیرزمیني ده څه ټول به لیدلي بلد به یې نو که اوس یو څو تصاویره به تاسو ته وښیو نو موږ سره مل اوسئ ګرانو لیدونکو. ګران لیدونکو بیا هم تاسو څخه راغلاست وایم دلته دوه ورونه هم دي نو دوی هم د افغانان ساحه کې نه به یې کار لرو ده یا په چکر راغلي دي نو سره به خبرې اترې ولرو موږ سره مل اوسئ. ورور ښه یې؟ ژوندی اوسې وروره خپله ښه یې په خیر یې؟ شکر الحمدلله صحت دې ښه ده؟ شکر دی خپله چې ښه یې. زه شکر څخه یې. تاسو ښه یې وروره جوړ یې په خیر یې صحت دې ښه دی؟ فضل دی الله. مننه ژوندی اوسئ. نو اول که نومونه هم راته ووایئ څه در سره؟ نوم مې زرابمل دی او د ملګري نوم مې محمد سردار دی. سردار محمد. بس ګډ وډ دی پروا نه کې محمد سردار یا سردار محمد. فارسی کې یو متل دی ته 15 یکسی 15 یکسی. ډېر نو څنګه تاسو نن د افغانان ساحه کې چې کار هم لرو؟ نن دغه مخابرات ته راغلي وو وروره دغلته پاسپورټونه هم راغلي ول او یو دوه درې دانې کارت تولد و او هغې باندې وزارت خارجي ټاپه والا مخاطر راغلي و دلته نور څه خاص کار هم نه و. وزارت خارجي هم سنګي ټاپه څه ده که نه هماغه سنګي ټاپه بازار نه ورته راغلي وو بازار شریف نه راغلي وو دلته بیا دا ټاپې په کار شو د شهادتنامه و د دې موږ خاطر بیا دلته راغلو هغومره بلد هم نه یو موږ کابل کې څه خاص بلد نه یو صحیح بلد نه یو. تاسو نو څه وایم مهاجر یې ښه یا مزار نه راغلي؟ ډېر ښه. نه هغسې مهاجر مقصد دی چې پاکستان نه راغلي یو خپل ملک هم دی چې څه مزار ته راشي څه نورستان ته راشي. سکونت هم مزار کې دی. اوس اوسېږي همالته یې که نه مسافر بیا ویلل کېږي زه ښه ډېر ښه ورور. نو خوشحاله سره خبرې اترې مو کړې او که موږ سره مېلمه کېږئ زموږ سره مېلمه شان د خیر اوسئ. اوس ته خو دلته اوس نن څه وایم مسافر یې ته چېرته به مېلمه کوې؟ نه کور هم دلته هم شته دی مزار کې هم شته دی کورونه دي دلته هم بلاکونه هم دي کورونه هم دي بیا داسې دی پاکستان ته چې ځو یا کوم بل ملک ته تداوي ته چې ځو شپې ته ورته راځو بس خلاص نور هغسې څه خاص مېهمانخانه ده نو دا مېهمانخانه سم پلاک دی کارتې چار کې
هیله کوم دی یو وایي خالي دی په کرام مرام چې نه هغسې فرش کلګي تیار جوړ دی زه خیر وې اوس درسره اشنا شوم دغه څو کله به بیا درسره راسم ولې نه موږ د دایم په خدمت کې مزاج کړي چې ترور هیوادوال هم غږ اوري که څه پیغام لرئ نه څه خاص پیغام نه لرو خوشحالي غواړو مقصد د ټولو هیوادوالو مننه ژوندی اوسئ تاسو کوم پیغام غواړئ ښه وخت ورور ګران لیدونکو موږ سره مل اوسئ اندازه وړاندې د افغانان ساحه کې دلته بعضې وروڼه څه کار کوي کراچیګانې لري هغوی سره هم بعضې خبرې اترې لرو نو امید چې موږ سره تر اخر د شیبو مل اوسئ ګران لیدونکو بیا تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم دلته مې یو ورور ده راسره بولاني خرڅوي همدلته څو وروڼه نور هم دي کار کوي یو ځای نو دوی سره هم بعضې خبرې لرو موږ سره مل اوسئ فارسی گپ دیم امروز نه فهمیدم چپ چپ صحیح آدم پشتو رو آدم من نمیفهم خب بسیار فارسی رو میفهم گپ نیست اسم مبارکتان لالا محمد جمیل لالا چی کاروبار میکنین اینجا بولانی دیگه اینجا بولانی سودا میکنیم برای پدر چند سال شد ما یک میشه یک نیم سال میشه یک نیم سال میشه بله پیش از جای دیگه کار میکنی بله جای دیگه کار میکنیم همین بولانی سودا میکنی بله و شما چند بولانی داره ما هم تندوری داریم کچالو گندنه میکس است کدو داریم دیگه گندنه داریم کچالو داریم برادرای دیگه ما را یک معرفی کنی که وارم یا همکارای ما است همکارایتان بله نامکای شخص بگو با ما نامش عبدالرحمن است نامش محیب است نامش علیدین است خلیفه علیدین بسیار کلشان امرایتان یک جای کار میکنن بله یک جای کار میکنن بله باز ماش داره هر کی جدا جدا بله هر کس فروشات چطوره فروشات بد نیست خوب است میگذره شکر است کارتان راضی هستی بله چرا راضی است بارا شکر ماما از بیکاری که خوب است اینه چکنی هم تو نوا داری بله هم ماسی است هم سرخ است سفیداش ماسی است ماهی این بخیل ماسی میشه اگه نقص نداشته باشه نه نقص نداره خود سرکه نداره یا ماسی سرخ سرکه داره بله سرکه داره بخیر باشی لالا دیگه صدایت هم میشنوه بینده ها چیز گفتنی داری کامله در خدمت دیگه چیزی گفتنی نداریم بدر خب سلام هم نمیدی شد یک دو سگه بالا کنید سلامشان بدن چرا نمیدونیم بخیر باشی لالا با ما خدمت هست نور باشی بدر تشکر که با ما وقت میگم بولانی بخورید هر ببینید لالا خانه آباد دوغ هم هست بولانی هم هست انشالله جایتان دیدم که خواد آمدیم طرف خیر باشی روز خوش ګرانو لیدونکو موږ سره اوسئ تاسو د افغانان ساحې ښکلې تصویرونه وګورئ چطور هستی برادر؟ خیر هستی جور هستی جان جور هستی خیر باشی شکر چطور آمدی سلام شدی یک سلام نمیدی آمدم که می وطندارا را یک سلام بودم اینه کامرا در خدمت سلام گرم نرم به وطندارای عزیز خیلی الله تشکر ای که دیدم با ما خدمت باشه تشکر بخیر باشی ګران لیدونکو تاسو ښکلي تصویرونه د افغانان ساحې وګورئ موږ سره مل اوسئ ګرانو لیدونکو بیا تاسو ټول ته ښه راغلاست دلته یو بل لالا مې لاس پرې ولاړ ده چې دوی باندې د افغانان ساحه کې زړې وشیان خرڅوي نو همدلته کاروبار کوي د دوی سره بعضې خبرې اترې لرو موږ سره مل اوسئ ورور ښه فضل دی نو ته د کابله کې نوم هېوادوال ته وایي څه ولې پېژنې محمد حسن د کوم ځای یې ورور د غزني ولایت دا کور هم چېرته ده کور غزني کې دلته راځي کاروبار دلته کاروبار څومره وخت کېږي دلته راځي دلته به یار انشاءالله یو 2 میاشتې کېږي 2 میاشتې څنګه د کاروبار دی کاروبار ښه ده شکر ده الحمدلله ښه ده دا زړې شیان غزني نه راوړي یا دلته یې اخلي یا دلته اخلي د دې کې ګټه یې دا په نظر مسافر هم یې لا ورسره که خپل خرچه دی هم د دې کور هم ده شکر ده الحمدلله 200 پاتې کېږي 200 پاتې کېږي بیا څه وخت راځي او څه وخت ځې دي چې نه مثال وساعت از دروازه راز پروازه کې چې بیا یې کال روزه ساعت 2 میاشتې پاتې راځي ښه ډېر او نور د ژمي کې بیا څه وخت سبایي راوځي
داسې سهار لمر راخیز بس راوځي لمر راوځي تر ماښامه تر ماښامه پورې ماخستن تر 7 بجو پورې یو ورځ بس یو 300-400 افغانۍ به کار کوې و انشاءالله 400-500 افغاني کار کوي بس صحیح ده نو غټه پیسه ده که نه و بیخي شکر ډېر ښه لالا نو چې څه پیغام کو لرې ورونو ته مو څه وطن نه بهر دي دننه دي غږ دې اوري زموږ کامره دې په خدمت کې زه خو ورونو ته ټولو ورونو ته وایم سراسه شکر د ښه امنیت ته ښه کار خپل افغانستان کې برابر د شکر د خلکو داسې د خپل وطن کې کار وکړي زه دا سراسه خپل وطن دا دوه نور دي انډیوالان دي لکه څه و دغه د ډوډۍ خرڅوي ډوډۍ دا ورور ښه یې ته نام فروشی دی فارسی گفتیم امروز پشتو فارسی نان میفروشه نام بفروشی چه خب میشه لالا کاروبار تقریبا 1 سال میشه با این نان فروشی براتون پیسه چیزی میمانه یک چیزی او است یک آمازون 200 میمونه چه نان میمونه 200 تومن از صبح میای تا شام با اینجا ریاست شاروالی چیز نمیگی چیز پیام اگه داشته باشی کامره در خدمت خیر ممنون چه او گلاله کسی خدمت خدا پاک خدمت بخیر هستم خواه وقتم خوش گران لیدون که من سره وسی تاسو خلی تصاویرونه د افغانان د ساحې وګورئ والا هغه مزلارس مې وګورو سره خبرې واترې وکړم نو موږ سره مل اوسئ ګرانو لیدونکو دلته خواته مې بل لالا ولاړ ده د افغانانو ساحه کې دا خورما خرڅوي دوی سره هم بعضې خبرې واترې لرو موږ سره مل اوسئ برادرم خوب هستی؟ شکر فضل خدا شما خیریتی از بخیر هستی؟ شکر بخیر باشی صحتت خوب است قربانک شما زنده باشی بخیر باشی بخیر باشی لالا دیگه تو د اول اگه اسم مبارک ته بگویی به ما به نام خدا تمیم احمدی هستم یکن از کرشوران دی افغانان بسیار خوب چه خواهمش در ساحه شما کار میکنید؟ والله من از وقتی که یادم 6 سال 7 سال بودم دی افغانان کار میکنم تو بالا است از خور ترکی میخوای جانا حساب قدر این ساحه خواهی خود آه جانا کل کرشوران تختار رو کلش باز هر چیز میفروختی رنگ رنگ یا هر چیز میوه ترکوری مومگی خرما قیماق هر چی که باشه سیزن هر چی اونم چیز هر چیزش که باشه همون چیز سودا میکنیم جانا بسیار خوب با خرما را از کجا میری؟ مندی مندی سیر میای به شما؟ نه کورتنکی میریم اکرال ما کورتن کورتن است میریم تا کورتن باز میریم تا دور سودا میکنیم باز چیز غریبی میشه؟ والا شکر است ما شکری نمیکنیم خداوند فهمیدی گفته شکر بکش با برکت شکر میکشه آجا بخیر باشی برادرم دیگه کامره ما در خدمتت اگه با این هر چیز گفتنی داری نه چیز گفتنی که خواست ندارم جون سرمند باشه با ما چیز خدمت خدا را بخیر باشی چی امر خدمت بر من خانه آباد الله در کارت برکت بندازه یک تا میگیرم خیر حلال باشه بخیر باشی گرانو لیدونکو دا د موږ د نن ورځې خپرونه د افغانان ساحې څخه چې ما او د ما ګران همکار تاسو ته تقدیم کړه نو تر بلې خپرونې چې زه سیلاب رضوان ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم اخره کې زموږ چینل هم سره لایک او سبسکرایب کړئ نو تر بلې خپرونې ښه وخت ښه چاره